سلامونه خوږو لیدونکو، نن درته جالبه او د فن نه ډکه قیصه لرم. تمه ده تر پایه وګورئ او د داسې جالبه قیصو لپاره زما چینل سبسکرایب کړئ. یوه ورځ د یو مسلمان عالم او غیر مسلم ترمنځ بحث وشو. غیر مسلم انګریز د مسلمان عالم څخه پوښتنه وکړه چې ستاسو زنانه ولې پردو نارینه‌وو ته لاس نه ورکوي؟ مسلمان عالم ورته وویل: راته ووایه، آیا تاسو کولی شئ چې د انګلستان ملکې ته لاس ورکړئ؟ انګریز سړي ورته وویل: نه، فقط یو څو محدود کسان دي چې ملکې ته لاس ورکولی شي. مسلمان ورته وویل: زموږ هره مسلمانه ښځه زموږ ملکه ده، نو ځکه د محدودو خپلوانو نه نور څوک لاس نشي ورکولی. غیر مسلم انګریز ورته بیا وویل: ستاسو زنانه ولې حجاب کوي؟ مسلمان عالم 2 چاکلیټ راواخیستل، یو نه یې کاغذ لرې کړ او بل یې له کاغذ سره دواړه ځمکې ته ګوزار کړل. مسلمان عالم ورته وویل: اوس به کوم یو چاکلیټ اخلي؟ انګریز ورته وویل: معلومه ده چې پوخداره چاکلیټ به را اخلم. عالم ورته وویل: بې حجابه میرمن په خاورو د لړل شوي چاکلیټ مثال لري، نو ځکه زموږ ښځې حجاب کوي.